أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعنت سمنا لعنت دامنا الله رحمت لري کېدل او تقریبا قرآن او سنت کله سره مطالعه کی اهلین په دې باندې کتابونه لیکلي شډیر اسباب دي چې انسان هغه وکړي نو بعد دغه به دي انسان له الله لعنت متوجي کیږي. وجه شرعي علاج دغه تکلیف بیان چې کله انسان بغیر د سبب نه خفه کله چې انسان خفه او زړی قدر عقیده نو قرآن کې الله دغه علاج خو دلې ذکر کوا الا بذکر الله خبردار زمونږ الله به ذکر باندې اطمینان دي زون لري شي ذکر رب العالمین کو بهترین ذکر قرآن دی. کله به مدا خبر نقل رحمه الله وی چې کوم انسان ډیر خبشي نو هغه سورې مریم او سورې یوسف ولولي امید درې چې موږ الله به کیسه بلې ورته خوشالي راولي. قرآن دا خوشالي کتاب دی او عام سبحان الله الحمدلله دا کوا. مارکیټ کې د دکان کرایه 3000 کلدار دا یو کس $1,000 په شکی ورکی به کرایه زره شي. صاحب د حدیث په کتل متوجه شي. به تور مثال دا کور دی اې دې کور کرایه د مشه $10,000 ده. خو تعالی وایي چې چیرته مخکې مال څخه پیسې به ګرا کړې اوی لکه ته لکه دیرش لکه به تعالی $1,000 به کې څه کرایه مقرر کړ. حدیث کې راځي رسول الله فرمایي کل قرض کم یو قرض ګټه راکله فهو ربا سدي. ری خبره پوښوي دې سلويک لکه کالدارو دې دیرش کالدارو د شي کار مونږ وکي چې د $10,000 نه خبره $2,000 راوسته. رسول الله هم دقیله سود ویلې دي کوم مولای چې د هلي ملي کې موږ دې مولانو خبره نه منو نور تیاری زمونږ دین هغه الله او رسول له قران او سنت ته چې دې دوه موږ لکه خبرداري راکړي کدا ټول جهان په یو طرف باندې ودرېږي موږ سره هیڅ کې ودرېږي موږ رسول الله خبره نه ولاړی. د الله نبی فرمای وکم قرض چې ګټ راکله هغه سود دین او د سلويک لګ روپۍ دومره کار وکي چې د $10,000 نه د کور کرایه د دکان کرایه $3,000 وسه د الله او د الله رسول په نس اندقه سود دی. رسول الله فرمای د سود یو روپۍ چې انسان اخره د دومره زول لکه 15 درش کړي چې د مور سره زنا وکي. دا چې کله مرشد صاحب به معلومات کې یو څوډیر لاره چې دنیا قران کریم رب العالمین فرمایي داس ما دشمن دی هغه درې معناګانې دي. یو معنا چې پرځه قیامت بل الله رسول در مقابله لري وسی. دویم د دې شتخور انسان یو عمل الله په دربار کې قبليږي نه. دریم موږ الله تعالی ذهن راکې چې اي خلکو دې شتخور په مقابل کې وجنګيږي. رسول الله فرمایي وکړه چې معراج ختمه یو قوم ورته چې د خېټو کې ماران لړمان پراته وغټ وټ جبريل مې ته پوښتنه کې داخله شو دي ودا اهل الربا شت خاردي وی به مول د اخیټ دومره غټي ولکه تعمیرات شو کوم طرف باندې بخېټه کاګه شو په مخه طرف باندې ملاکو خوړو دا چې صاحب کلمه شو به تعالی ارمان کی ارمان بدرجه قران کې څنګه الله ناشنا خبره کړې ده چې کوم شی په سود باندې بنا شي هغه مال کمایي او چې کوم شی په شریعت باندې بنا شي هغه مال زیاتي. څه مطلب یو لک په 2 لک باندې ورګه ظاهري خو تعالی 3 لک روپۍ شوي چې کال تیریږي خو رب العالمین ویل چې کمیږي منګه مو شي کمیږي او $100 د سره پاګه کې رسول صدقات نه سو پاتې جو ظاهري کمی دي خو زمو محمد رسول الله فرمایي چې زیاتیږي منګه مو چې زیاتیږي. نو صاحب مال ځان لکه ما په دې طریقو باندې بلار شي بیا به نه خوندونه والی هغه دنیا باندې برباد شي او 15 درس کړه د مور سره سړی زنا کې څومره سخت ګناه ده او لوی سود په سودونه کې هر مسلمان سړي بیزتی دې کاتو ماته نه ځان سره تعالی حلال وبینن حلال معلوم دي او حرام معلوم دي منځ کې اشتباهي شي دي ورڅ ښکار دي. جنت ته دخول او جهنم ته بچ کېدو اسباب بیان کړي دا خو ادم شو غزان سره اجمالی څو خبره یاد ساته. جنت له انسان داخلي شل کار په انسان باندې پکار دي. اول قوي او صحیح ایمان، دویم په منځ کې عاجزي، دریم چې کله انسان د خپل شبه حفاظت وکړي، څلورم د خپل فرج حفاظت، پنځم د امانت لحاظ، شپږم د لوس پابندي، وم د منځ حفاظت، اتم رسول الله فرمایي خلکو له خیر ورکول، نهم رسول الله فرمایي شکل د جوړول چې تعالی خلکو ګوري رسول الله رايش، لسم چې عمر دی وګړي په شریعت کې ټول تیر شي، ایو لسم د قران او سنت د چتر لاندې ژوند تیرول، دولسم په مسلمانانو پاک دامن انسانانو باندې بدنامه نه لګول د لکه رسول الله په ملګرو باندې صحابه باندې نور اولیاء باندې، د لسم د دوه دوستانو مابین کې جدایي نه راوصل، سوال لسم چې کله در باندې مشکلات راشي صبر کوو، چې کله در باندې رحمت راغی نعمت راغی شکر کوه، پنځلسم د خلکو په ژوند کې استامینه د الله د رضا لپاره، شپږم چې کله در نه غونډین خوشاله، ولسم چې بادشاہ دروغ ونه وای، اتلسم چې کله پاک دامن انسان ګرځي، او نو نسم چې کله ډیر اهل عیال الله درکړي د حلال رزق کوشش ورته کوي، او شلم چې کله په معاملاتو کې نرمي کوي، دا شل کار چې دی وکړل الله به د جنت نه داخل کې دا خبره د الله او د الله د رسول الله، او کدا شل کارونه دی ونه کړ رب العالمین بری جهنم نه ته بوزي وښنه ګوري. ملکان چې بجرګه کې پیسې او روپې واره آرام دي کنه، سو حدیث کې راځي رسول الله فرمایي د مسلمان سره مال حلال نه دی الا بتوی بنفسه او کما قال، مگر چې هغه تعالی په خوشحالي درګي سم خیر له پیمان ودا په خوشحالي ورکي،
که په خوشالي ورکی خو جنگ نه مخکې به کار تعالی درکړي وي دا د شي حرام دي چې د دین بل حرام شي نشته پرې مسله خو پوه شوي الله رسول ته حرام ویلي چې په دې باندې کوم بدن رالوي شي رسول الله فرمایي لایق دي چې الله د جهنم په اور باندې وسوځي چې په دې باندې کوم بدن رالوي شي رسول الله فرمایي یو عمل مله نه قبلي صاحب دین ځان ساته یا خو دین دی د مړي سره په خبر کې لوټه کریمه او قران او دا صاحب دا قران کریم چې ورسره دفن کې کنه خو چې په دنیا کې عمل پینې کړي هیڅ کار الته نه کوي دنیا کې کار پکار دی دا لوټي موټي او پاغه باندې بسم الله او شینې لګل او به دې مړ لګي خدای له بیل پتی کې ورته ورګه په یو بغل کېږي وې دا چې کله راځي شنو د شنسري په ورواچوي نو ایست ورته پسین کې لا اله الا الله دا رايات شو به جواب ورکړي کامیاب شي دا اوس د امتحان سانن د نقل چې په دنیا کې دا کارونه کوي چې په دې دنیا کې د خپل نظر په قران کې بن کړي نه اغه دنیا کې د قران نشي د جهان تفسیرونه د سلسله کې ګور کار نه کیږي دا بدعت نه لا ویلي نه رسول ویلي نه صحابه ویلي د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ نه مالک صاحب شافعی احمد بن حنبل اچھا دا خبرانده کړي اصلي مصنوعي طریقه د زړو خلکو چې دا کارو کې دا ګور دینی نقصان ګور واقع شو د مسلمانانو کافر جنت مبارکي د تفسیری مسله ده چې جنت و جنت لجو کې بنس اختلافي لیکن صحیح قول شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله مجموعه الفتاوی کې لیکلي چې دا به جنت لزي نو بیا سوال دا ورته چې دا جهنم له چرته لاړ شي خو ور نه پیدا نور څنګه سوځي جواب دار خو مخ تر اوله سړی پیګوله هغه دردمن کی کنه درمن کی سره دې شمګم د خاور نه پیدا یو هم د خاور نه پیدا الله په کې دا حصہ چوي دویم جواب خطیب شربینی کړي لري اگر کدا د ور نه پیدا دي خو رب العالمین دغه بدن نه دي شکل کړه اسمن بدنونه او ډو کې وغیرہ د جوړ کې به جهنم فور باندې سوځي دلیل په دې باندې چې جنت به اومسي دراجه قول لري بس کسړی هغه امامت او وزن دي شنه مخامخ شه دا ډیر کې متشریع شمره کله چې کلمه ولې جنت داخلي او مسلمان صاحب من قال لا اله الا الله دخل الجنه ولكن مع الشرائط واجب دي کانه چې لا اله الا الله دی خلاص جنت ور داخل شه داخل کرامي او مسلک دی هغه بداول چې لا اله الا الله دا جنت ورځي دی هغه په نسبت منافقان ټول جنت الفردوس کې پراتی دي عبد الله ابن ابي ابن سلول چې محمد صلی الله علیه وسلم په باندې د بدنامي تهمت ولګاو دا هغه په نسبت د جنتی دا جنتی دا جهنمی دی لا اله الا الله ویل دا چابی دا چابی کې غاکونه دي جګواله دي ټټواله دي منځ دي روزه ده دعوت دي jihad دي حسنه خبره ده نه ده کشف الغطاء د کتاب ځان لوخله وې د شیګانو سره ناس ولاړه او په یو کاسه دسترخوان خوراک څنګه 50 کلدار کېږي د بار مکتبو کې شته د الله درزانه پر دا کتاب واخلې کشف الغطاء پرده لري کوله د شیګانو قبقلانو نه تاسو له دا معلومات شي چې شیګان د الله سره څومره قران لري رسول الله سره صحابه سره او مسلمانانو سره دا خراب خلک دي د الله سره د شاکله لري نعوذ بالله من ذلک وجزمن د دول امامان د رب العالمین ډیر اوچت علم لري زمونږ الله بارک د بدا اخره پرونه نو همدان چې څه لور له بسمدا کوي د کتاب څنګه لول پښتو کې ډیر جامع او سری سواره ده ارسل باندې فویګ روانه ترجمه شوی ده لیکل شوی دی کشف الغطاء د بار مکتبه کې وای د ټلیفون لور باندې کارتونه وغیرہ اخر راځي 500 بینن په دې باندې خرج کړي محمد رسول الله د ملګرو باندې دې خلکو کما عقیده ده نعوذ بالله من ذلک ډیر دې خبرې داخله دي چې ویلې دي سړی تاسو له ویلې نشي یو خبر اسه مشمره خروار تاسو له کومه تاسو به خپل دا کتاب والي نعوذ بالله من ذلک او نعوذ بالله من ذلک مخکې موږ ویلې وو چې د اسلام دویم نوم هغه عمر دی دوی لیکي عمر رضی الله عنه شو هغه کې د شو مرزو چې ځم باندې وي ان نارینه سړي اچول نو زه دې سړي عقیدت به یې خلکو عقیدت به ګوره چې دا خبره بالکل سړي ویل نشي قسم دې سړي ځان له کوټه کې ناشتي او اصلي عبارت باندې نظر ورو چې د څومره جرأت کړی چې دا خبره کړې ده زړه به په ودر دی چې اقا عمر چې هغه محمد رسول الله خلیفہ اقا عمر چې شلیری زید هغه د نظر برابر راغلی ده وحی راغلی ده اقا عمر چې هغه اسلام نوم دی اقا عمر چې هغه سره چې مینه ولر دا به جنت داخل شي اقا عمر چې په دنیا کې ورته الله جنت زیری ورکړه ایو سره دا سره شوران لردا کتاب ځان ول به تفصیلی معلومات پکې دي ان شاء الله بالکل ما تاسو دا وعده کړی ده چې بس جنت تذکرہ کوم ذکر اله دا بر خیر ذکر کوو که سړی په تور مثال په منځبانه ولاړ یو دا شو حدیث ابو داود کې راځي به راپوزل شي ونه او حرکت وکا چې کله لاړ به خپل او تاسو غمال تکوا د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د توحید لپاره وش په ورس داغه پیدا کېدل په دغه دولسم درې بوله اوله در شي یقیني دقیقه معلومات نه دي الاستيعاب چې ابن عبد البر دا خبره ذکر کړي غالبا نه درشم بر صفای
د وفات مسله ده لیکن د فدایش مسله یقیني ده څوک یو ویشه دی څوک بل نو د رسول الله د توصیف د لپاره شرط یو ورځ وش په باندې کار نه کیږي عائشه به فرمایي چې په هر مجلس کې دغه تذکرہ په کار ده د فدایش مسله په دې باندې یقیني نه ده لیکن د وفات مسله ده بس که طریقه دار کتا کله کور جوړ کی یا به تور مثال دکان وغیرہ یو دیندار سړی راولا وغیرہ به کې دوه رکعات منځو کې او دعا دی وغړي او خلاص اذن بل طریقه په اسلام کې شرین دراغلی شاګه رسول الله ملګرو نه نقل راغلی صحیح کشف چاله ویلش کشف بلغت کې ویل ښکاروالی لا کله اول دا باج انسانان دا وایي منګه چې کله یو موضوع منګ لګران شنو په ځامن صدر راوچو یو خبر خواږي کینو او به رب العالمین سره موږ رابطه برابر شو دا ټول حالات دغه دنیا وې د دنیا د موږ مخله پریوزي د شي عقیده چرته مسلمانانو عقیده نه ده چې دا یو شړی باندې قصدن دا کار کیږي که بعض خلکو له حالات معلوم کړي چې هغه غیر اختیاري مسله ده صدر بزن سره واچو موسو په دې مجلس کې کینم یو نیمه غنټه صبر وکم به تاسو له خبر نه هر دې جهنم کې هغه لمبي د شکارو کې پلانې سره الته پروتو تاسو سم سره خبره به مانی دا غلطه خبره ده غلطه نظریه ده بس ډېر خوبونه سوچونه درځي یو کار ځان له پیدا کې ان شاء الله خوب لري تکتي رب العالمین موږ تاسو د قران او سنت بشریت در نصیب کړي چې پرنجو کې خلک ورته وي چې آیات کړي بس څه چې آیات کړي څلورش غنټې ملائکه نوٹ کې یادې کنه دغه یادې غم کوا ده بل څه بد سي یاره وسما یادې کو دا غره ها کیږي کوم مخلوق مې یاد کی کوم یاد نه کی څه خبره بدار چې الله څلورش غنټې مې یادې د الله ملائکه څلورش غنټې مې یادې یو موږ تعقیبای کې بده کې موږ کمې چې ته شو ګور رسول الله پیغام دی مسجد قباء مسجد اقصا مسجد حرم نبوي او زرار په حق معلومات ان شاء الله سیرت په درسونو کې دار روان دي د اړیو بجدا جدا فضایل به ذکر کوو رسول الله فرمای چې کله سره مسجد قباء کې دوه رکعات منځو کې داده شیدل لکه قبول شوی عمره او مسجد نبوي کې لکه 500 سره باندې یو مثبت لګي حرم کې په یو لکو هم شي ان شاء الله به بیانو دوه مهمه خبره ده د حکمونو په بیان کې د قران کریم اسلوب څنګه دی حکمونه څه مطلب چې بچی شبانه حکم ذکر کوي که احکام ته ذکر کوي نو هغه دا معنی چې د مکی په دور کې دا احکامات الله را لګیلې دي مګر بازه په مدینه کې به احکام ذکر کوي دا اول او څنګه وجه دا چې په کې محمد رسول الله نظام جوړ کړو دا یو ملګری سوال کړي به کوم د شي عمل د انسانو باندې د قبر د عذاب نه بچ اجمالی ځان سره یاد ساته یو د تشمی دیوز نه ځان ساته د شغلې نه ځان ساته د شرک نه ځان ساته به د سموز مکوا د زکات وخت چې راغی زکات ورکوا د مور پلار احترام د محمد رسول الله د ملګرو اکرام کو صحابه به دې ټوکسونه خلکو نه عقلما کله چې شپه داخله شي ونی وسړی د ټیم نه مخکې روزه ماته کې بدم د خبر عذاب راځي لکه امام سیدی شرح صدور کې لیکلي یا زنانه د خاون سره ورانه شو دی بچیلا په بندي منکې تر څو پر د خاون له زور ورکې دلم د خبر عذاب چې دا کار نه کې دا بر خبر عذاب نه بچي دعاګانې د الله نه غواړه مسلمانانو در باندې کله جنازه وکي خاص کر سورې تبارک الذی دا ویلا او صدقه حدیث کې دا راځي په محمد رسول الله باندې درود تقریبا 15 اسباب قران او سنت ذکر کړي چې کله دا خپل عمل کړه او سن الله به د قبر د عذاب نه بچ کی خو ځکه چې د تشمی ته د وجه نسل د عذاب ورکول کی رسول الله به دعاګانې کولې چې اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر الله د قبر د عذاب نه مساته وګه چې د سړی په هندو باندې دراوا مسلې د پاره سره تعویذ کې دا سړی به مانکی کنه هندو تعجب ته مسلمان او تروا هندو په خپل پروا باندې نه دي دا څنګه ایمان لري چې تعالی دا خبره کوي چې هندو خاله ورزار او تعویذ ور باندې کوه دم ټیک دا کچیرته دوی لکه دا طبي هغه د غیر مسلم ډاکټري او د مسلمان ډاکټر سره ملاويږي نه او چا دا غنه وکړو ان شاء الله څه مانعت به کې نه خو شرط به کې دی چې تعالی حرام شه به دوی کې درکړي نه لکه عمر بن الخطاب شکر نه جوړ شو ولګېدو د يهودي ډاکټر نور ته چا دوی راوړل ته چې هغه پروا نه روا څه پوي هغه ټول نه روا کوي ته په خپل ځان له مسلمان وي ته بری پويږي نو ته دین دوه خاله ورزي کته کې چرته قوي ایمان نو الته نه پری دی خو کې ایمان درکې نه وي یا ایمان درکې واغه نیمګړې به دي خلکو په خوا کې سولېږي را سولېږي اې دی وجنه امام ابن قدامه مغنی کې دا خبره ذکر کړې امام احمد سے چې په سړي باندې سیر او جادو شهید جادوګر خاله ورتلې شي کې نشي ورته رسول الله دې کار نه منع کړی احمد بن حنبل فرمایي د قران او سنت عالم لورشه چې هغه ته باندې اسکار اورادو چې الله تعالی علاج او شهادت نصیب کړي دې خلکو خاله تک ور حرام دي مگر کتبي دوی ته اخلي بطور مثال لکه تفسیر دوی حکیمانه او ته پوښتنه چې بدی کې مرداري حرام شورا چولین دی بیغه جواز لري نبی کریم علیه الصلاه والسلام دې نه منع کړو دې بار کې شیخ وړه غوډری سلام لیکلي د سیر او جادو باندې نظرین علاج حق ځان والا هغه اسکار کوي امید دار چې الله برساتي ما د غلا مال واخصه خبر شوم نور موانف استعمال حرام دي کنه کله چې د غلا مال تا واخصو ابن حزم په محله کې دا خبره لیکلي چې غواده او دا چې اغلا کړي د تعالی معلومات وارخه قرباني دی په وکړه وې ته په اغلا کې وسره شریک شوي او دا شی مردار دی
لیکن که تعالی معلومات نه و چې شی حرام او هغه څومره چې تا خرج کړه ګټه دی وکړه هغه به د علاقه په غریبانو خرج کی اندر پر دا شی ما اخلا کوا دي خصوص ته سره په اخلاق کې شریک اخلاق کړي هغه او اخلاقر به تشي ځکه دا تعامل په ناروا دی وکړه ما قصن منجمه کې د چانه 3 رکعات لاړ شي او یو وشي پاتې 3 رکعات به څنګه کوي نو امام سلام وګرځي ته بجیک شي دله جیک شوی ته بیا بابل رکعات کې کینی بیا بابل لم جیک شو بابل کې بیا کینی اسانه طریقه ده لیکن دا یو ذهني سوال دی دا کوم چې پای کې 3 قاعده کیږي امام چې کړه په اخري رکعات کې نو دا قاعده شوا بیا امام سلام وګرځي ته ودرې کې بیا بابل قاعده وکي تشهود پورې مونږ بیا بجیک شي بیا اخر کې خامہ قدرې ما قاعده کوي وېڅو وجره چې انسان سره د ایمان غم او فکر نه وي چلې رنوالي ان شاء الله کله به دغه خبرو کو ناشنا سوال ملګری وکي توجه امام قرطبي رحمت الله علیه فرمایي وي القلوب قلباني القلب قلباني دوه قسم زړونه دي یو د زړه چې هغه په دنیا باندې اختر چې کله د آخرت تذکرہ کوي هیڅ پروا نه لري چې مازه اصلاح او بل د زړه دی چې هغه د آخرت سره مختلف چې دنیا ذکر کوي په دې پروا نشته دا کم سړی چې د ایمان مبارک د سوچ نه کوي د زړه په دنیا کې اختر ځکه ایمان تی او د آخرت سوچ ته الله خسته کله به ان شاء الله فکر آخرت باندې خبر وکړو چې دا ود زړه د رب العالمین په طرف باندې څنګه روان کو دوه وشکارونه الله رسول ویلي دي سو کارونه دا دوه وشکارونه چې کله موږ تاسو وکړو ان شاء الله به الله په طرف باندې به روانيږي الصحيحون یومنا دا زړه د رب العالمین په طرف باندې په اوچت پرواز باندې روانول او تیز ورتلل تصویر استله ویډیو کول وغیرہ دا ټول حرام دي ناروا دي رسول الله فرمای وی پورز قیامت سخت دریس په اعتبار د عذاب سره هغه انسان چې هغه په دنیا کې تصویرانه وباسي کاغذ کیمرې وی او کاغذ موبایل او کاغذ بل شي کده بل شي بغیر د ضرورت نه یو خو ضرورت دی لکه پاسپورت تذکرہ یا په لوډ باندې کوم تصویر دی اې دین را په دې خو چې څومره تصویران دی وغیرہ وېستا سخت عذاب الله پورز قیامت تعالی درکې دا خبره د خلکو غلط چې مجسمه حرام دي تصویر جایز دی ناروا ده او بے ناروا ده او بے ناروا اې دې خلکو په دې مسله کې تحقیق کمزور دي چې د جواز فیصله ورکړي ځانته ساتل پکار دي چې د چا سره موجوده بس ټول لري کول پکار دی هغه بس د اسلام مبارک دې مثلا دراغلي چې وځي کې تاسو څنګه کې راوځي څنګه ورکې ما هغه ځل اهل العقد هغه یو مسله ده چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام وفات شو او به په کور کې صحابه کرام راجم شو د ابوبکر سره مسله و هغه ول دغه اهلیت وګړه دغه نور څه به غیر راواله که سړی په مازی کې پرنجي وکینو اهلیلم دا فرمایي چې بده کې الحمدلله ویل شي کنه بعض علماء د جواز قیل دي او بعض علماء چې نه خارج د منزله ویل شو دي کې نشي ویل شو کې جواز قیل ځکه به نفس دي بارک راغلي دي د نبی او رسول منځ کې څه فرق دی قرآن او حدیث پرانا کې اهلیلم فرمایي چې رسول کې خپل معنا د لګلو ده رسول څخه چې الله رحمه الله لګل شوی دی او نبی کې معنا د انبا خبرداري ده نبی څخه وي چې هغه موږ د الله دین نه اطلاع را کړی ده یدي کې معنا د نبوي ده اجوف نبوه ده معنا اوچت رسول الله اوچت انسان دی ډېر فرقونه باز علماء کړی دي چې د دوه الفاظ مترادفه معنی واحده یو شی بعض خلک وایي رسول اخر ویل شي چې دغه سره کتاب متجدد او نبی عام دی کتاب سره یو کني لیکن دا ټول فرقونه کمزوري دي صحیح فرق او جامع فرق چې د قران علماء کړي د هغه خلک چې هغه تفسیر سره تعلق لري نبی په انسانانو کې راځي او رسول عام دی هم په انسانانو کې شته هم په ملائکو کې نبی چې کوم څه کې ذکر شي هغه واجب رسول انسانانو کې راځي او رسول چې هغه په ملائکو انسانانو دواړو کې راځي د جبريل په صفت کې سوره مریم کې الله رسول ویلې دي نتیجه دار وته چې هر نبی رسول دی خو هر رسول نبی نه دی نبی واجب انسانانو کې راځي او رسول عام څوک نبی هغه چلو کې چې دغه مخالفت شوی خو لیکن دومره تکلیف کې وردانی ملو شوی او رسول هغه انسان لوري کې چې قوم سره مخالفت کړي لیکن ډېر تکلیف ورته رسیدلی خو ظاهر ولا نه فرق دی چې نبی واجب انسانانو کې راځي او رسول عام دی نبی هغه په انسانانو او ملائکه ټولو کې راځي قانون دار حدیث کې راځي صلی الله کما رایتم وصلی سمره اعمال چې هغه رسول الله په صحیح احادیث باندې ثابت دي هغه کول پکار دي موږ حدیث پرانا کې شیخ وغیرہ غټول تفسیری مسله ذکر کړی دا خو یو وری سړی د مسلې نه پوهه کا چې کړی دی پوهه کې دا پونه دی هم دې ترغیب کا چې بده کې دا اجر دی چې کړی ترغیب کنه امید دار ان شاء الله به مخالفت او جنجال جوړیږي مذهب کې معنا دلاره ده مذهب سره ویل شي زموږ اوسو مذهب هغه اسلام او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام احمد بن حنبل اسحاق بن راهوی ابن حزم د امت څومره نیکان علما دي الله په ټولو رحم وکي دوی موږ له دین د اسلام ته شي کړي دي خودلی کړي دي چې خلکو ستاسو اسلام ګره دخل نه ده طریقه ده نو په عامه دنیا کې چې کله مذهب ذکر شي د مسلمانانو په نسبت به اسلامي دي يهودو په نسبت به خپل اما په مسلمانانو کې چې به راکم مذاهب دي څلور دغه دومره شهرت درشیدلي اهل علم دا ذکر کړي چې د اړو شاګردانو حکومت والا شوی د هغه وخت دوه خدمت به وکي کله شوافیر لکه مالکین لیکن د دې ټولو به هم دا یو مقصد دی چې الله او رسول الله رسیدل که احناف هم دې مقصد دی که شوافیم دې دا مقصد دی که مالکین دې دا مقصد دی که حنابلہ دې که اهل ظواهر
دیو بل سره مینه محبت کار کول پکار دي ځکه دا مؤمنان دي نور چې کوم مجتهد کوم حدیث کوم مسله رسل دغه په ماغه ور روان دي بس ماشه دي ورجو کور آباد مالکین په خپل طرف باندې روان شو موږ تاسو احناف په خپل طرف باندې روان شو حنابلہ په خپل طرف روان شو د ارچا خبر بد الله په کتاب او رسول الله په سنت باندې تلو چې کله دې سره برابر او عمل پکو چې برابر نه و عمل په قران او سنت باندې کو جانب مقابل له بد دعاګانې غواړو چې الله دې پاغي باندې رحم وکړي لکه څنګه چې دا خبره د امام صاحب نقل ده وېزما خبره په قران او سنت باندې وته لیکه برابر وې منه کې نه پرې دی امام ابو یوسف صاحب ویلو شیبه یعقوب شیخ اسمه ملika ساری و خبرو کوم ذکر بل امام مالک صاحب د خبره کړي امام شافعي صاحب دا خبره کړي دي امامانو په ځل کې څنګه الله عظمت دوی الله او رسول موږ له تشریح کړي دي نور مجتهد دي چې چاله کوم الله راکاره کړي شوی د خپل دلایل پرانا په هغه طریقه باندې هغه خپل رفتاري لیکن د یو بل عناد وغیرہ دا ونکړي شي ځکه ټول مسلمانان باندې یو بلاک جوړ کړي شي يهود نو سواره ولا نو په عامه دنیا کې پاغه نه راځي په داخل کې به پدې یو سره چې کابل او بل ځای کار کوي او کور به جلال آباد کې دی مسافر دی کنه دی نو چې سفر کې به سفر دی یمن کې ولا قوت ولنه می دا ټول مر سفر قصر به تکي چې کوم ځای کې ستا کځي په اسلامي کې دا غیر اغه کې به دا پوره مونږ کوي وی ورسره فرض منځنه بعض خلک زینه بدلوي په اسلام کې دي صحیح حقیقت دی نو حدیث کې درځي رسول الله فرمایي چې دوه غوندې په یو ځمانه ودرېګه ما سړی باید پاتې نشي او چې په کوم ځای کې سملی شي باغې ځای بل شي سمله سونه الته مخالفت او مقابله کوي خو هغه ځای خپل الته سملی معنا دا کله په دې ځای کې مونږ کوه کله په اقصا ځای کې مونږ کوه امام ترمذی دا روایت را نقل کړي چې په ورځ قیامت دا ټول اسمه کوم لګوي به وي نو صحیح طریقه دا چې فرض په دې ځای کې وکړه به سنت له تبديل پکار دی نوافل له تبديل پکار دی مقصد به دې کې دی چې دا ټول اسمه کې په ورځ قیامت الله په وړاندې به مونږ لا گواہی وکړي چې الله بالکل دې شریف ما باندې منځونه کړی دی او دې کړی او دا او رسول الله فرمایي چې ځان لنی انتخابای چې لکه په دې ځمانه ما جنما زا ور کړی دی په دې ځانو څوک پرېدم او نه بسو ګودريږي کدا که صاحب نه وخت مرشه ځای خلکو پرې خودلې نه کله په یو ځای کې ودرېږي کله په بل ځای کې ودرېږي ترڅو د رسول الله په حدیث باندې عمل وشي کانو غټو سره استنجا کول څنګه دي خو روایت کې راغلي په هغه وسه دي کې امام ابن سعید رحمت الله دواړه روایت نقل کړي ا دې کاني مسلم راغلي د قشن استنجا بالمام موجوده وخت کې وبې استعمالول پکار دي کاني چرته دري خو لیکن کبل فرض او تقدیر وس د شي زمانه راغلي چې خوراکونه وغیرہ چې شوري ابن کثیر دا ذکر کوي د صحابه مبارک هغه بده شي ولکه عام دي پوښو مسله اوس خو انسان خامخا چې وبې استعمال نه کړي هغه صفای کېږي نه وبې استعمالول دا ورته پکار دي وسنګ وکړو چې موږ تقوا راشي دا وړي خو سوال بل ورځم دا سوال شوی صحیح طریقه دا چې سړی د الله د انعامات ته په دنیا کې ولري د الله د انعامات ته دویم په آخرت کې ولرا د الله د عذاب نه په دنیا کې وېریږي د الله د عذاب نه په آخرت کې وېریږي اغینا د الله حساب مخامخ کا حیا د رب العالمین نو کا علم د قران او سنت دا خپل کده الله د نعمت شکر وکا قوي ایمان ځان کې راول د الله د اجلال عقیده سره څنګه الله ډیر لوی دی امیدوار شته چې په تقوا راشي یو منځ کې مو شوق څنګه پیدا شي خوند کته وګورئ چې موږ منځ کې شوق او خوند پیدا شي هغه په دې طریقه باندې پیدا کیږي چې د خپل منځ اخري منځ غړا قران کریم د منځنه مخکې هغه شونه چې د منځنه منکې لکه او د څنګهدل وغیرہ هغه نظام فارغ کا بل د رب العالمین سره قوي محبت وساته هغه ایتونه او حدیث نه مطالعه کا چې هغه خشوع خضوع باندې راغلي د سلف صالحینو تاریخ وګوره معاذ بن جبل فرمایي چې سړی مونږ کې کی طرف او چپ طرف سړی پیژنې مونږ نه قبلي سعید بن جبیر فرمایي سلوي کله مونږ کړي کی طرف او چپ طرف سړی پیژندل نه دي نو کله چې ان شاء الله د قران کریم په دې غمگین आवाज باندې توای چې دغه عادت ته وکړو امیدوار چې صبر مانځه کې رب العالمین خشوع وغیرہ قیام الليل فرضي واجب دي سنت دي مستحب دي عظمت او دا نو مخکې خو مونږ ویل چې څوک نه کوي د الله په نزد قمقل د رسول الله په نسبت سره ګور منافق جوړیږي مګر ته نیت کوه چې د شپې د نه پاتې شو امام بخاری فرمایي به د ورځم کولې شي طریقې درجه سره دغه خو مختلفه طریقې اسباب داري یو دا قیلوله کوه د ماسپکین مازنه مخکې لګ آرام رسول الله فرمایي چې کوم سره قیلوله نه کوي بدار شیطان ضامن دي ته اوس خبره لغوه کېدنو داس موږ نبی ویلي ته ځان لوځه لکه زه محمدي ما ته زه پښتنه وکړه چې دغه د ماسپکین مازنه مخکې مال آرام کړي کنه حسن بصری وزیر لاړو بازار لچ ګوري داخله دولس بجې کې ګرځي دا ګرځي قسم په الله چې دی خلکو شپه خرابه قیلوله رسول الله په سفر کې بری خدای نه ده د سورې کهف د ورسنی آیتونه وقل انما انا بشر دریم وختي ودګه سوار خپل اهلنا او د قشند ملمن او د مجلس نه څلورم ګناه مکو سفیان ثوری فرمایي زمانه ګناه شو 15 سورې الله تهجد راو چت نه کړ حسن بصری له ځوان ویری وځه ټول اسباب برابر کوم به مروشه دي نه شم دا وجه سره کې دشته کې ګناه پنځم د زیات خوراک او ساګ نه ځان ساته شپږم د دنیا په کار کې ځان ډېر مستړی کوي سلف صالحینو بګیره کې بچی سپین ولګي ته بچوله به تاسو پیږي دنیا پیږي درې بجو پورې کار کوو نو راځه دا سر مولا سره نمک کې راځي چې ما کو سلس بجو پورې دی نو دا به څنګه تهجد وکړي
خاص ته مؤمنان سره کینه مساته آیتونه او حدیث قیام الليل بارکه ګوره مجاهده کوه د الله نه دعاګانې غواړه په ځا مالی جرمانه کړه کما چرته ونه کړو نو زه به سبا دومره پیسې صدقه کما او موبایل وغیرہ دا پټیم کوا ابن قیم رحم الله فرمایي د کسته جماعت دی وغیرہ نه ځان ساتنه امید در شي په دې کار باندې وشي به ان شاء الله څو منعات پکې نه کولی په کار دي دغه اتنه طریقې علماء ذکر کړی دي ان شاء الله کله ور باندې خبرو کوي څوره کاتري په کوم کیفیت کې وجلې خیر سره په زور زنا وشي په دې باندې الله حکم سره سره که سره په خپل لور ولورده کې شی واخلې ورته په خپل لور مصرف ګناه بالکل ګناه لري کې د شستا هغه زوم چې هغه بشری شي لري نه هغه په قرضونه پیراول دا بس کې غنا ټول کور ورته لوخونه ډک رسول الله صلی الله علیه رسول الله ومانه کزه وکړه یو بل سره راغی ما د لور په غلشه امام بخاری باندې ماره باب کې چې نه کان خلک دی ویل شي او خپل خويند لورياني پیغلی شي نه کان لوړاندې د چراغ ته شیخ ته شي منی شي صرف سورې کهف یاد و داري خجل آیات کا او بس داس خپل کزه شو سورې کهف ورته کې په نکاح کړه نو بس خبره ده چې کله انسان مجبور ایمانه ده د الله په نسبت باندې به ګونګار نه خو سوال دا ورته چې یو زنانه ده او هغه د اسلام دشمنانو اسیر کړه او دغه سره زناونه وغیرہ کې دا ځان وجلې شو کبه به صبر کوي موجوده علماء دا لیکل کړي دا به صبر کوي امیدوار چې الله به مجاهدینو په واسطه باندې زندانونه مات کړي دا کزه الله را خلاص کړي اق زنا باندې الله رب العزت سره رانه شي هغه ورته قص کړي دی عالم خبره غیر تحقیق نه منل څنګه خو دا خبره شغال ته شي دا بجلی وا په دې باندې موږ ځان ورسو مقصد لا او دا خبره موږ دی وجنه کوو شوی الله ویری دی رسول ویری مې کوئی څه خبره مچانه مری د دایره هر اسقاط په حق معلومات سوره بقره کې دا وقد علمتم الذين هدایت په تشریح کې پوره تشریح شوی دا چې کله سړی مړ شو هغه باندې رجوع فدیه ونه ولې ته ونی حدیث مسلم کې راځي کني دغه معلومه فدیه را هغه دی ورکی فقیر لا ورسول الله فرمایي بده شو کیفیت باندې چې خیال شي ورکی او چپ لاس باندې کوی نشي دا به تر صدقه ده بده کیفیت ورکا د صبر فائدې بیان کې ډېری فائدې یو پیدا پکې دا ان الله مع الصابرین سبحان د الله کومک په دې باندې سره راځي دا الله کومک وړو کې شریک غټ شي هغه انسان له صبر باندې راځي رسول الله فرمایي او ورځ قیامت چې الله صابران لكم اجر ورکړي نو دا هغه انسانان چې هغه روغ بدن ولادینو دی بده شي ارمانو کې انشاء الله په دې دنیا کې څنګه دا بدن ټوټه ټوټه شي موږ صبر کړي خو نن هم دا ته موږ راکړي وي ډېر اوچت مرقبت دی اوچته مسله د الله ذکر فائدې ذکر کا سبا ان شاء الله د سیرت په درس کې مدار راځي د ذکر او فائدہ به ذکر شي چې انسان باندې مصیبت نه بچي یو انسان خپل کده په څلور طلاق باندې طلاق کې طلاق شو غره خو په درې طلاقونه باندې طلاق شو یو خاص لاړو عبد الله بن عباس شوی ویلي وې ما راکزه په څل طلاقو طلاق کړه وې دا درې طلاقونه واقع شو لیکن داونه وی ته د الله کتاب پر ټوکی کړی دی ټوکی د شری د الله کتاب پر ټوکی کړی دی شخنده او دا طلاق مسله به نشدې نه وګوره یو سړی څخه په دینت باندې کوي چې الله رب العالمین د ټولو سخینو د جملې څخه حساب کی مې د لوړو سخینو نه یو دا خبره چې ګوره په الله باندې اطلاق د سخان نه کی وجداله سخا کې تم یو څنګه الله رشانه تم لرينه دویم سخا کې مقصد د خپل شهرت او د نفس غرض او الله رب العزت دې شي نه پاک دی ته په دینت باندې عمل کوا دین د اسلام شهر عمل شي الله ما پوښتنه انسانانو کرا ولندا خو د اوچت همت والا کار دا کار دی خبره ده هر سړی دا داوا کې جزاء عقلمند ما خو قرآن او حديث پرانا کې عقلمند چاله ویل شي رسول الله فرمایي عقلمند انسان هغه انسان لویل شي چې د ورسره ژوند لپاره تیاری کوي او مرګ یې ساتي پر خبره خو پوه شوي مرګ ساتل به درنه ګونه نه کیږي او د ورسره ژوند لپاره تیاری وغه کله کیږي چې د قرآن او سنت تابعداري عقلمند انسان هم دلته شغل الباب جمع د لب د امام راغب فرمایي العقل الصافي عن شائبه الاوهام د قرآن او سنت متبعين بدلق عقلمند دي پر مسله باندې خو پوه شو وسه قرآن او سنت والا فدنیر ان شاء الله دې باره کې بکله خبره وکړو د سیرت په ورځ باندې خلک فائدہ دایره کې کینی ها دا دې ملګرو دا راغره لګلې دي او زم چې خبره ومي لکه کوم کیفیت باندې شو اسمه تاسو نه شي ان شاء الله که سبا جون باقي باندې کیفیت به کینو کبه نه کینو سبا ان شاء الله د سیرت درس دی پاره کې تقریبا یو څو کارونه کېږي غټ امام المجاهدین ابو دجانه هغه قوي مقابله کوي دویم سید الشهدا حمزه رضی الله عنه شهید کیږي دریم غسیر الملائکه حنزله رضی الله عنه شهید کیږي څلورم جبل الرماتنا هغه څلوي کسان راکته کیږي نو په دې وخت کې مجاهدین لړ نقصان رسیږي اگر ک الله ورته بخنه کړی دا او د امیر او د الله رسول د خبره نشته ظاهر له وړاندېوالو رسول شي مصیبت سره مخامخ شي خلک پنځم به رسول الله ملګری څلور تنځ دلې جوړي یو ډله د غرب په روانيږي دوی په اختیار کې دا خبره نه و دوی مدینه ل روان شو او دریم خلکو اسلحه پس مکه باندې کې خو د شکار نه کې وسلورم مجاهدین شو کلک ابو بکر صاحب او عمر صاحب
او ابو دجانه صاحب او ابو عبیده بن جراح او مصعب بن عمر ام عماره او زنانه او محمد رسول الله صلی الله علیه شپږم ابلیس आवाज کې چې اې خلکو د هوسه خوانه راشي دی وخت کې مجاهدینو باندې څه حالت راغله چې یو بل پیژندل خپل کې یو بل سرلاندې واته د حذیفه رضی الله عنه صاحب دم کې شهید شي غوړي چې ما پلار دی پلار دی کله د حالت مجاهد راشي سخته دوز دشمن معلومات نه کی دا پکې کېږي وم انس بن نصر راغی او سعد صاحب له قسم په الله دې جن مال د جنت دوی راغی هغه شهید کی تقریبا اته مرمۍ لګي چې څوک بالکل پیژنې نشوار خبره خورنه او اتم ثابت ابن الدحدح په نامه باندې صحابي هغه څه ملګری برابر کو دي خلکو ورته چې اے خلکو محمد رسول الله چې کوم دین باندې ځان قربان کې تاسو هم قرباني کړئ ځکه دوی ورته رسول الله شهید شو الله خوشوندې دی بیر خالد بن ولید په وجه باندې دم شهید شي نه هم به محمد رسول الله چې هغه دوه طریقې ورته مخې لري یو اغره قتل دویم داغه ملګری په وجه کې ماستري دا کړي ماتول دي جلاله تقریبا شپږ ملګری دغه شهیدان شي یو شهید شو به بل شهید شو به بل رسول الله به شو ارمانو کې دي ملګرو بن صافي موږ سره وکړو زر شهیدان شو یو موږ لپاره نشو او الاسم اخر کې د رسول الله دوه خصوصي ګارد والا کسان پاتې کیږي طلحه ابن عبید الله چې نه درش مرمۍ ده لګي او سعد ابن ابي وقاص چې محمد رسول الله د ډېر محبت د وجه نیول شي فدا کبي او امي اسما مور پلس سره قربان وشتل کوا دا لس خبره به ان شاء الله سبق چې د ژوند باقي د محمد رسول الله په سیرت کې بیان کو الله رب العزت موږ تاسو د قران او سنت سیرت را نصیب کی الحمدلله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وصلى الله تعالى على خير